سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په متحده عربي اماراتو په شارجه کې د 3 شل اوریزو په وروستیو لوبه کې آیرلینډ لوبډلې ته په 50 منډو په توپیر ماته ورکړه او دغه لوبلړۍ 2-1 سره وګټله. په وروستۍ شل اوریزه لوبه کې افغان لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي چې په خپله یې لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړله. افغان لوبډلې په ټاکل شوي شلو اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 155 منډې جوړې کړلې چې آیرلینډ لوبډلې ته د 155 منډو ستر هدف کېښوی. د آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې د 155 منډو هدف په تعقیب کې ډېره خرابه ناکامه توپوهنه پیل کړه چې په 18 اورونو کې خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل. یوازې 8 نوي منډې جوړ کړلې چې د افغانستان څخه په 50 منډو په توپیر ستره ماته وخوړله. په دغه لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله. هغه که توپ اچونه وه که توپونه وه، په دوه واړو برخو کې ډېره زبردسته لوبه وکړله. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې ډېرې منډې چې جوړ کړلې هغه ابراهیم ځدران 2 بیا سوځېدلې منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې ابراهیم ځدران د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو چې ډېره خوندوره زبردسته په زړه پورې توپونه کړې وه. په توپونه کې 3 غټې شپږیزې او 15 څلوریزې شاملې وې. خو د افغانستان له اړخه بیا په توپ اچونه کې عظمت الله عمرزي هم ډېره خوندوره زبردسته لوبه وکړله چې 4 لوبغاړي وسوځول، 9 منډې یې ورکړلې. راشد خان بیا د آیرلینډ په خلاف په 3 نړیوالو شل اوریزو لوبو کې ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله. د لوبلړۍ غوره لوبغاړي اجازه لوبډلمشر راشد خان ته ورکول شول. راشد خان په 3 نړیوالو شل اوریزو لوبو کې 8 لوبغاړي سوځولي وو چې 30 منډې یې ورکړې وې. په وروستۍ شل اوریزه لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کې کوم بدلون نه و راغلی. د هغه تیرو 2 لوبو د سکواډ سره ولوبېدل. په دغه لوبه کې رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، ابراهیم ځدران، محمد نبی عیسی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان ارمان، ننګیالی خروټی، محمد اسحاق، اعجاز احمدزی، نوین الحق، فضل حق فاروقي د افغانستان لپاره لوبه وکړه. د یادونې وړ چې د لوبلړۍ لومړۍ لوبه آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې وګټله، خو پاتې 2 سیالۍ به افغانستان کرکټ ملي لوبډلې آیرلینډ لوبډلې ته ماته ورکړله. تر دې مخکې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړلې چې آیرلینډ لوبډلې ته 2-0 سره ماته ورکړه او د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ یوازینۍ ټیسټ لوبه هم ترسره شوله چې په هغه لوبه کې آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې افغانستان ته ماته ورکړه. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو چینل سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.